هغه دروغ سره زه نه درېږم. دا زما یو فطرت دی په سوشل میډیا کې. نو په اوس وخت کې د پښتنو ترمنځ یو بل پروپاګاندا روانه ده، کوم چې د بر وطن نه بعضې ځوانان کوي. پروپاګاندا دا ده چې طالب چې جوړ شو دا پاکستان جوړ کړی دی. نو موږ به جایزه الو چې دا خبره اول ځل د کوم ځای نه شروع شوه. طالب په حقیقت کې د کوم ځای نه رووتو. طالب اوس وکه مولا عمر څوک و، پلار یې څوک و، کوم ځای کې اوسېدو. سره د ثبوتونو سره د دلایلو موږ غواړو په دې موضوع باندې لږ بحث وکړو. او بیا په دې کې یو شی ډېر واضح کوو ډاکټر صاحب، د دې خبرې نه به انکار نه کوو چې د طالب ملاتړ چې دی پاکستان کړی دی. پاکستان ټریننګ سنټرز هم ورکړي دي، پاکستان مدد هم کړی دی، پاکستان هر څه ورسره کړي دي. خو دا خاص موضوع چې دا چې جوړ کړي چا دي طالب، په دې باندې نن بحث کوو چې حقیقت کې څه شوي دي په تاریخ کې. او د پروپاګانډو د صفایي وکړو. د پښتنو کې چې دا پروپاګانډا ډېره زیاته ده، د بر وطن نه بعضې ځوانان دا استعمالي د کوز وطن په خلاف باندې. کوز وطن سړي ته وایي چې د ستا د وجې، د ستا د ریاست د وجې، د ستا د چوپتیا د وجې پاکستان راغی، طالب یې دلته جوړ کو. د دې مونږ نن جایزه لو. خو ډاکټر صاحب مونږ سره څلور ملګري راغلي دي او نام خدای یو مونږ سره ملګری راغلی طالب جان آغا. نو که چېرې دی په خپله دغه سره منسلکي، اول به د دې نه وورو چې د دې څه فکر د طالب کوم ځای نه راغی، پاکستان جوړ کو که نه، دې ته څه معلومات دي. طالب جان آغا صاحب ستاسو نظر اورو. سلامونه. په لومړي سر کې حمزه صاحب ته او ډاکټر صاحب ته ټول اورېدونکو ته مې ښې سلامونه وړاندې کوم. هیله من چې جوړ واوسئ. طالب جان ورور ستا غږ ډېر زیات کمزورې دی چې مایک ته لري دی که څنګه؟ اوس صحیح شو؟ اوس صحیح شو. لومړی خو دا دی چې ته وایې په افغانستان موجوده افغانستان کې دا پروپاګاندا ته د پروپاګاندا نوم ورکوي چې مثلا دا اوازې چې دا طالبان د پاکستان له لورې دغه شول، یعنې ته دې ته پروپاګاندا وایې. نو نه طالب جان صاحب ما ویلې مې جوړ کړی چا دي دغه شی دغه باندې موضوع ده. کله چې ډاکټر نجیب په وخت کې ډاکټر نجیب حکومت سقوط خوري او یا په برکارمل په وخت کې چې کله دلته روسانه زی یرغل کوي، نو د یرغل سره ګرد کم افغانان چې د یرغل څخه ډېر په تنګ راځي او پاکستان ته هلته هجرت وړي. وروسته تر هغه څخه چې کله ډاکټر نجیب حکومت د مجاهدین دلته ډله جوړیږي او دغلته پاکستان تنظیمونو ته دغه کوي، سره ترڅنګ ایران هم په دغه کې ونډه اخلي او ترڅنګ پاکستان هم دغلته مالي و د امریکې په واسطه باندې هم دغلته پوره دی په وسلو هرڅه سمبالیږي او حمایت کوي. نو د ډاکټر نجیب د حکومت په خلاف دی همدغه ځای څخه جهاد راپورته کوي. کله چې دی راځي خبره را لنډوم، کله چې ډاکټر نجیب حکومت سقوط خوري او دی راځي افغانستان ته، هلته دی په داخلي جګړو چې کله اخته کېږي، نو طالبان د همدغه څخه فرصت باندې د یو ازادي شعار چې مثلا جګړه به ختمېږي او سوله به راځي او شرعي نظام به راپورته کېږي، لکه د کندهار څخه دا راپورته شوی دی. طالب یعنې معنا زده کوونکی، طلب د علم. نو د اکثریت د دې هغه وګړي چې وه هغه د مدرسو وه او زیات هغه وګړي چې وه هغه او موږ ته ګوره زه پاکستان نه یادوم، زه پښتونخوا یادوم. اکثریت خلک چې وه هغه دغه پښتونخوا کې اوسېدله. نو همدغه ځای څخه د کندهار څخه د دې آغاز کېږي. خو زه د دې دغه آغاز زه نیکمرغه بولم. ځکه نیکمرغه بولم که چیرې د مجاهدینو دغه جګړه نور هم دوام کولی، شاید هم یو بل توافق ته نه وای سره رسېدلي، نور هم دغه کابل څونه وران شوی، شاید درجې هم نور وران شوی وای. خو بدلون پکار دا چې د ظالم پر سر ظالم خدای مسلطه کوي، خو هغه بېله خبره. نو کله چې طالب جان هغه صاحب یو وړه غوندې پوښتنه درنه کولی شم. ته د کندهار یې که نه طالب جان هغه؟ و زه د کندهار. طالب جان هغه ته امیر لالۍ په نوم باندې څوک پېژني؟ امیر لالۍ؟ او امیر لالۍ پېژني؟ امیر لالۍ په تېر حکومت کې بس فکر کوم قومندان نه یو خو امیر لالۍ احمدزی دی، امیر دی، هغه په پارلمان کې غړی و. نه یو امیر لالۍ هغه امیر لالۍ چا چې مولا عمر چې ورسره اولنۍ جګړه چې چا سره کړې وه هغه امیر لالۍ ده. کندهار نه تر حاجي ابراهیم پورې چې لارې بنده کړې وه د ګاډو نه به یې پیسې اخیستې هغه امیر لالۍ یادوم.
هغه پیژنې؟ هغه عصمت نومې دی، باچا عصمت. خو امیر لالي باندې مشهور کنه. خو ګوره ته کوم ځای چې طالبان راپورته سول، هغه چې کوم ظلمونه په دغه ځای کې کړي وو هغه خپل اصلي ځای وو. هغه چې کله په دغه ځای کې کوم ظلمونه کړي وو د واده په ټول افغانستان کې د مجاهدینو په وخت کې کورنۍ جګړې چې وې دلته ظلمونه شروع وو. د اته داس وخت راغلی دی چې د واده څخه یو میرمن د بیوجه ده، هغه میرمن چې د هغې په هغه شپه واده وو. نو د دغه ځای څخه د پر خلاف باندې طالبان ولاړ شوي دي، د چا پر خلاف هم د پر خلاف باندې. مننه جان هغه ستاسو نقطه راورسېدله او زه غواړم د نورو ملګرو ته موقع ورکړم بیا واپس. مثلا د خبرو ته راځم، مثلا ته وایې د کوم ځای سره جوړ شوي، همدغه ځای چې دی را جوړ شوي دي. او بیا وروسته زه راځم چې ته وایې د پاکستان ډول په دې کې څو همدغه خبره هم تا ور اضافه کړل چې دا خلک هغه ځای څخه دغه کوي چې د طالبان دی راباندې راوتپل. صحیح دي، پر ما طالبان دی وتپل، پر ما مجاهدین اول دی وتپل، وروسته د مجاهدینو پر ما باندې طالبان دی وتپل، وروسته طالبان په ما باندې همدغه مجاهدین پر ما باندې د جمهوریت په شکل کې وتپي. او همدغه جمهوریت هم د پاکستان ریاست نه غوښتي، همدغه جمهوریت کې همدغه طالبان وتپل. نن د همدغه طالبان هم که ښه چې کبد د پنجاب ته ریاست د قبول وړ نه دي، ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې یا لار او بر پښتون یو ځای سي او یا افغانستان په پښو ودرېږي. که چیرې په لار او بر پښتون یو ځای کېږي د پاکستان ټولې ګټې ځي. ګوره د کومې اوبه چې د افغانستان د کونړ اوبه ځي او په پېښور کې کوم بند چې جوړ شوی دی د دې ګټه پنجاب ته ځي، پښتنو ته ځي. همدغه د پښتونخوا پر پښتنو باندې همدغه برخه خرڅېږي که نه خرڅېږي. کوم معدن دا شیان چې ځي د دې پر ځای باندې پنجاب جوړ شوی دی. آیا یو سړک ته ماته راوښوه چې دغلته په یو آبادي ماته په پښتونخوا کې په لوی کچه راوښوه چې د اسلام آباد په پرتله یو شی. او بل زه دا راځم که چیرې پښتون نن هلته غلام نه وي پاتې شوی او ولې پر دغه پر تا هم تاثیر کړی، ستاسې ستا پښتو اخیستې ده، ته خپل په پښتو کې او جي ټیک جي او وټوس ټوپیس پچایس همدغه ستا پښتو ستاسې اخیستې ده. ګوره ستاسې په مکتب کې ستا په مکتب په مضمون کې ستا یو کتاب ستا د پښتو دی، ستا ساینس ستا فزیک ستا نور سیاسي علوم ټوله په اردو ژبه دي. ولې زه پښتون غلام سم؟ زه په خپل ګوره زه پښتون زه دا معنا نه لرم، زه زه هم هغه ګلخان دی، زه هم هغه نن مظلوم دی، هغه نن د پنجابي د استعمار لاندې دی. زه په دغه نیت ته ګورم، زه په دې نیت نه ته ګورم. او مننه طالب جان صاحب ستا نقطه راورسېده. زه به واپس تاسو ته راګرځم ځکه تاسو ډېرې جالبې نقطې رادغه کړې. اول ډاکټر صاحب که اجازه دي چې د درې خبرې کوم د نورو ملګرو نه. اولنۍ خبره خدا ده د دې نه څوک انکار نه کوي چې د طالب حمایت پاکستان کړی دی. موږ اول موضوع دلته صفا کړه چې پاکستان د طالب ټریننګ هم کړی دی، پیسې هم ورکړي دي، استعمال کړي هم دي، هر څه دې نه انکار نشته دی. موضوع زمونږ د طالب په جوړښت باندې ده چې طالب جوړ شوی څنګه دی. صحیح. نو زه تاسو ته دا مرګري د کندهارو زه کندهار کې بلا د خدای خلک پیژنم، کېدای شي د خپل د افغانستان ولسونه هم نه پیژني چې زه یې پیژنم او درته ویلی نشم چې څنګه یې پیژنم، خو پیژنم یې. امیر لالي په نوم باندې ډېر د کندهار ځوانان امیر لالي په نوم باندې یو سړی پیژني. مولا عمر اولنې چې مولا عمر چا سره جګړه کړې وه که نه، د اسلحو یرغلې پې کړی یا لښکرې پې کړی و، د هغې سړي نوم چې دی هغه امیر لالي دی. د طالبانو د جوړښت نه پس اولنی لښکر چې په چا باندې شوی دی د مولا عمر لخوا نه، د هغې سړي نوم امیر لالي دی. بیا به د موضوع کې مخکې به زه تاسو ته قصه وکړم چې امیر لالي څوک و، امیر لالي د کوم ځای و، د کوم ځای نه راغی، څه یې کول او مولا عمر پې لښکر ولې وکړو. هغې کې ټوله قصه پرته ده چې طالب منځ ته څنګه راغی. نو دا موضوع ده. نادان پرنده صاحب له راځم. نادان پرنده صاحب څه سوال لري، څه نظر لري، هغې له وخت ورکوم یا مهرباني. سلامونه، امید دی چې ښه به یې. زه خو به یو دوه درې خبرې وکړم د هغې نه مخکې. خو تاسو چې څنګه خبره وکړه پرون دغه خبرې کې دي، اول به خیر زه یو دوه خبرې په موضوع باندې وکړم چې څونه ما ته معلومات دي. زما په خیال چې زما په وړاندې هم داسې ما پکچرز لیدلي چې 80 کې زما په خیال بیل کلینټن په وایټ هاوس کې څه کسان چې د CIA په نادان صاحب تاسو دې موضوع باندې خبرې نه مخکې تاسو ورون ما یو ستاسو ویډیو کتلی و نادان صاحب،
په هغې کې تاسو نه چا د قرضونو باره کې څه تپوس کړی و، هغه تپوس څه و او تاسو جواب ورنه کړو؟ هغه زم دغه لراتلم خو ما ویل چې بیا د اوټ اف ټاپک شینو په دی وجه او بل دا چې تاسو راته نه چې دا اوټ اف ټاپک هیله سوال څه اصل کې هغه پرون چې کوم لایف دا کړو چالو نو هغه دا چې زمو پاکستان کې د شي چې سعودي سره ډیل کړي وي دغه باره کې مطلب اکونومکس او چې کوم د تیل اغستو په باره کې چې یاره مونږ له تاسو تیل راکوي زموږ چې سونه ورسیز پاکستانی دی الته کې هغه به یو قسم هغه ډیپوزټ شکل کې دغه اګریمنت وغیرہ شوی خو ما خو پورا پړو کړی نه نو هغه دا پروپاګاندا شروع کړی و چې پاکستان شهباز شریف پښتانه ټول په سعودي خرڅ کړي دي ګیروي کړي دي او الته به کم دي دوی څونه مزدوري کوي غلامان کړي دي او هغه پیسې به د سعودي حکومت ته ځي او دوی به کم دي لکه د غلامه په ژوند کې ژوند کوي نو زور واسي دوم چې تاسو ګوره یو خو ټوټلی غلط دغه کوي دا ټوټلی پروپاګاندا کوي یو دا چې تاسو خاص کر پښتانه بار بار ټارګټ کوي چې پښتانه خرڅ کړي پښتانه ته ماته اګریمنت خو یا هغه شان دغه کې سم منشن کړی تاسو ماته هغه خو نو زه به ومنم چې تاسو دغه شان نه دا په جیو نیوز کې راغلي دی او هغه دی او دغه دی نو ملک تاسو ماته دا ریفرنس راکوي چې په جیو نیوز کې راغلي نادان صاحب تاسو سوال راورسېدو ښه سوال دا دی چې په سعودي کې شهباز شریف لاړو شهباز شریف ورته وویل چې نه کوي 2 بلین روپۍ راکا پیسې راکا دغه په مقابل کې زما مزدوران لکه ستا شول او د دې پیسې هم ستا شوې لکه پښتانه یو قسم سره خرڅ کړل دا یو اعتراض نو په دې باندې خو اکونومکس ته مونږ ګورو چې د دنیا معیشت څنګه چلیږي بیا د نیشن سټیټ د ریاستونو ترمنځ معاهدو باندې بحث وکړو نو هغه ډیر اوږد بشي نو زه غواړم چې زه په لنډو کې ډاکټر صاحب نه تاسو کوم چې ډاکټر صاحب تاسو د دې جواب جوړګی شو ورکې مننه صاحب دا امزا صاحب زه څومره په دې سوال پوه شوم دا خبره ټیک ده چې پاکستان د حکومت طرف نه د سعودي عرب حکومت ته باز وړاندیزونه تللی دي چې موږ کومه پیسې تاسو ناغښتې دي 15 ارب ډالر دی هغه موږ ته د تاسو اوس غواړي خو موږ ته د لاسو کالو وخت راکې چې موږ لاس کالو کې واپس کو او د ضمانت په تور باندې ورته دا ویلي دي چې راکه موږ په وخت باندې دا پیسې نشو واپس کولای نو د ضمانت په تور باندې با کم د سعودي عرب نه پیسې پاکستان ته راځي نو هغه تاسو اخوي شي ځان سره اوس ځکه چې ډیر کسان په دغه باندې نه دي خبر د دنیا د اقتصاد یا د بانکاري چې کوم نظام د دې باندې نه دي خبر دي ته اندازه نه لیکيږي سرزاده حمزه سے مثال په تور باندې تاسو پاکستان ته پیسې لګي نو تاسو خو امریکا کې ډالر یې ګټي او ډالر خو امریکا چاپ کولای شي کنه پاکستان خو نشي چاپ کولای امریکا پاکستاني روپے چاپ کوي پاکستاني روپے خو به پاکستان چاپ کوي کنه نو چې کله تاسو پاکستان ته پیسې لګي تاسو دلته خپل بانک ته وایي چې راځه پاکستان ته $1000 لګم نو هغه $1000 اصل کې دا سړي کېږي چې یو کس راواخلي لفافه کې بند کیو پاکستان ته دغه په ذریعہ باندې ولي کې د ډاک په ذریعہ باندې پیسې خدا سي نه زی هغه اصل کې د بانکاري په نظام کې دا سيوشي چې دا بانک مرکزی بانک ته وایي چې ماته پاکستان ته $1000 لګل دي او دا بانک بیا په پاکستان کې خپل پارټنر بانک لري هغه بانکونه لري کوم چې د دې سره په دغه کې په پارټنرشپ کې نو هغه په خپل کاتو کې وایي چې د $1000 پاکستاني روپے مونږ ته د دې سړي په کاته کې لیکل دي مطلب دا دی چې کومه پیسې تاسو $1000 لګي هغه ډالر زینا داغي برابر قیمت د پاکستان بانک د تاسو رور ته د تاسو پلار ته هغه پیسې ورکړي او بیا هغه پارټنر بانک د پاکستان مرکزی بانک ته وایي کم ته چې مونږ د پاکستان سټیټ بانک وایو په افغانستان کې د افغانستان ملي بانک ورته وایو کنه هغه بیا خپل د انټرنیشنل کم اکاونټ دی هغه اپډیټ کی هغه کیولې کې چې مونږ اوس د امریکای د پلان کې بانک $1000 مونږ سره زموږ دی تکي مطلب دا دی چې دا پیسې په اصل کې پاکستان ته ډالر نه راځي یا یورو نه راځي یا سعودي ریال نه راځي پیسې هم پاکستاني په پاکستان کې خلکو ته ملاويږي او یو کس ځان سره جیب کې وروړي هغه بیا خبره ده یا یو کس په پاکستان کې فارن کرنسي اکاونټ کولاو کړی دی د بارانه او پیسو اکاونټ کولاو کړی نو بیا هغه پیسې برازي خو کنه او دا پیسې لکه بیا ټریول کوي نه دا د بانکونو صرف هغه نمبر دي چې بدليږي د یو بانک د بل بانک سره اوس دا یاد ساتئ چې دا کمی پیسې تاسو په امریکا کې ګټئ کنه دا د تاسو شخصي دولت دی او په شخصي دولت باندې د ریاست اختیار نشته
د پاکستان اختیار پینشته او نه په د سعودي عرب اختیار شته نه په د امریکای اختیار شته دا پیسې دي تا نه نشي اغشته د دې ضمانت مقصد مطلب څومره په زره سم د دې دادې چې کله دا پیسې په د پاکستان ته راځي او د دې ټول حساب د پاکستان بانک سره برازي نو د دې بانک نه مرکزی بانک والا پیسې سعودي ریال با سعودي عرب ته خپل پاتې کیږي نو د عام کس پاکستان ته پیسو لګولو باندې فرق نه راځي هغه مخکې 1000 ریال را لګل اوس هم 1000 ریال را راسي ځکه چې هغه 1000 ریال برابرې پیسې په پاکستانی حکومت هغه کوړه ورسي خو هغه 1000 ریال بیا د سعودي عرب حکومت ته به حسابي کی چې راخدا پیسې ته ځان ته حساب کا نو مطلب دا دی چې د کم خلک کلته کې لګیا دي مهنت او مزدوري کوي د دې باندې څه فرق نه غورځيږي په صرف د حکومت چې کم فورن ایکسچینج یا فورن کرنسی ریزروز دي کنه هغه باندې فرق ورځيږي دا غي نه لګیا دي پیسې ورکي دا مسله دا چې کله موږ د یو کس سره دښمنی شروع کو د یو نظام سره دښمنی شروع کو بیا موږ هر دروغ رښتیا هر پروپاګاندا ته بالکل دغه په نیت باندې ګورو چې را داخله کې بالکل صحیح خبره وي او بیا داسې کسان کم چې لکه اوسنی علوم کلی دي اثري علوم کړي دي سبقونه ویلي دي